اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ ټولو پښتنو ورونو خویندو السلام علیکم. ستړي مشئ. د اختر خوشحالۍ نه او قربانۍ نه مبارک شه. تمه ده چې اختر به مو ډېر په خوشحالو سره تیر شي. ډېره موده وشوه چې اخترونه زموږ د پښتنو په سیمه هغه شان نه دي څنګه چې پخوا وو، خو بیا هم لوی اختر مو مبارک شه. پښتنو په دې راتلونکي 11 اګست د جمعې په ورځ 3 بجې مونږ یو چاپېره ناسته راغوښتې ده د ملګرو چې موضوع یې ده حقوق یا ازادي. مونږ غواړو چې په دې کې ملګري خبرې وکړي او مونږ خلکو ته دا خبر راښکاره کړو چې نور د اسلام په نوم نه غولېږو، نور ښکاره شوې ده چې پاکستان د اسلام په نوم یو دوکه ده. اول خو که سیکولر لیبرل اوسېدل دي نو بیا د پنجاب په غلامۍ کې ولې مونږ پښتانه په خپله خاوره د یو آزاد حیثیت په توګه ولې نشو اوسېدی؟ ډېرې داسې خبرې دي چې هغه اوس ورو ورو راویستل پکار دي. د اسلام په دوکه کې مو د پنجابیانو ډېره غلامي وکړه، د پنجاب مو ډېره غلامي وکړه. بس دی نوره صفا خبرې کول غواړي. آئین لیکلی شوی دی، دا په هغه وخت کې لیکلی شوی دی په کوم وخت کې چې موږ نو پکار ده چې د هغه آئین په مطابق زموږ د ټولو حقوق ومنلی شي. که چېرې زموږ حقوق نه منلی کېږي، موږ ته زموږ حقوق نه راکړولی کېږي، نو پکار ده چې موږ دوی ته ووایو چې لار مو ونیسئ، زموږ خاوره خالي کړئ، زموږ د خاورې نه وځئ. اوس سپینې خبرې کول پکار دي. د اسلام هغه دوکه اوس ته ختمه شوې ده. د اسلام په نوم ډېر غولولی شو مونږ. د اسلام په نوم پنجاب زمونږ په وسایلو مزیو کې اوس وخت دی چې مونږ د زړه د خلاصه خبرې راښکاره کړو. په 11 اګست د جمعې په ورځ ماښام ماسپښین 3 بجې په پیښور پریس کلب کې به مونږ دا غونډه راغونډوو او د دې دپاره زه د پښتنو ټولو مبارزینو ته کوم چې حقیقي ازادي غواړي، د آزاد فکر مالکان دي، او ته زه بلنه ورکوم چې هغوی راشي او خپله رایه راښکاره کړي، خپل سوچ راښکاره کړي، خپله خبرو وکړي. که د چا په ذهن کې څه خبره وي په هغې خبره وشي او صلی عمل راوباسو، په یو ځای کښېنو. زه د دې ځینه په دې وخت کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مبارزانو ته، د ANP مبارزینو ته، د نورو چې کوم پښتنو که زموږ د اسلامي کوم دغه دي پارټو مشران دي، مبارزین دي،
زمونږ تحریکونه چې کوم غړ تحریکونه دي که هغه پی ټی ایم دی، منظور صاحب دی، یا ډاکټر سید علم مسعود دی، نور داسې که څوک ملګري د هغوی ټول زه دې ټولو ته د زړه د کومې بلنه ورکوم چې راځئ کینو او خبره راښکاره کړو چې دا زمونږ د قوم حقوق دي، دا زمونږ غوښتې دي، که دا راکوئ د آئین دننه دي، هر څه دي په سر سترګو. که چېرته دا نه راکوئ نو په جار خبرو کو چې ستاسو خپله لار زموږ خپله لار. مونږ پښتانه یو، د پاکستان د وجود نه مخکې په خپله پښتنه خاوره اوسېدو او د پاکستان د وجود نه بعد به په خپله پښتنه خاوره اوسېږو. د آئین مطابق حقوق غواړو او که حقوق نه راکوئ نو ازادي اخیستل چې دی نو دا زموږ حق دی. بیا د ملګرو په بیا زه کوم چې د مبارزین دي د پښتنو د سیمې که هغه دلته دي که بل ځای کې دي هغوی ته زه بلنه ورکوم چې راځئ چې کینو او د زړه بړاس راوباسو. انشاءالله چې یو لار به راوباسو چې موږ ته څه پکار دي. کومو ملګرو که څه خبره وي نو هغه پوښتنه کولی شي، د زړه د خلاصه پوښتنه پکار ده. زما په خیال چې نور موږ له هغه شپ نه دي کول پکار. که پاکستان زموږ حقوق نه راکوي پکار دی چې موږ ښکاره ووایو چې یاره نور چې دی نو اوتو بوتو د پښتون قوم ژوند او وسایلو ته نقصان نشو رسولی. بیا وایم چې د پښتنو حقیقي مبارزینو ته زه خواست کوم، بلنه ورکوم چې راځئ چې کینو په دې 21 اګست ناسته وکړو او خپل هر څه چې دی نو دا ښکاره کړو. څه پوښتنه جوړې کس ویلي دي شهاب الدین شاه تاسو خبرې ټیک نه دي، موږ آزاد یو او ډاکټر صاحب لاړ شه هندوستان ته چې ازادي قدر درشي. شمس الدین روره شهاب الدین شاه روره داسې کار دی چې موږ آزاد یو، زموږ په خپله خاوره په خپله ژبه کې زده کړه شته دی، زموږ دود دستور ته قانوني تحفظ شته دی، زمونږ په شناختی کارت کې زمونږ د بیلې پیژنګلو ذکر شته دی نشته دی. زمونږ په وسایلو د هر پښتون برخه شته، زموږ په وسایلو کې زموږ چې څومره وسایل دي آیا د دې فایده زما هر پښتون ته رارسي؟ په نوم ازادي نه حقیقي ازادي خبره کوه او پاتې شو خبره چې زه به ولې هندوستان ته ځم، زه هندی نه یم، زه پښتون یم او په پښتنه خاوره یم. که څوک ځي نو هغه به پردی ځي، زه به نه ځم. دا خبرې چې دی نو دا نه دي چې یاره ماله به څوک حق هم نه راکوي، زما حقوق به څوک مني نه، زه به بیا هم ویم چې یاره زنده باد. د دې سوال نه پیدا کېږي ګرانه. اوس به رو دا خبرې را صفا کول غواړي د آئین په مطابق چې څومره زما حقوق دي پکار دی چې هغه ما ته راکړی شي، زما پښتون قوم ته ورکړی شي، زما پښتون هر پښتون غړي ته ورکړی شي. زما ژوند چې دی نو هغه د هغې حفاظت نشته دی. د څه شي زما وسایل استعمالیږي، زما څومره چې دی نو که بجلی ده، که اوبه دي، که مدنیات دي، که ځنګلونه دي، که دغه دي، دا هر څه زما دي. تر دې چې هغه افرادي قوت هم زما دی او مزې چې دی نو پنجاب کوي. ولې مزې پې چې دی نو دغه وزرا کوي د دوی ټاکلي شوي. که د بجلۍ فایده زما عام پښتون ته راورسېده نو ته خبرې عام پښتون ته
نه چې د هغې ریالټي راواله د هغې پیسې راواله او چې دی نو یو منسټر ته یې ورکړه چې هغه پې دغه ځان موړ کړي. ما ته دې په هغې کې تعلیم مفت کی، ما ته دې چې دی نو په هغې کې د هغې په ګټه کې زما د مدنیاتو په ګټه کې، زما د اوبو، زما د بجلۍ په ګټه کې ما ته د صحت مفت کی، ما ته د بجلۍ کې چې دی نو سبسډي راکړي. ته ګوره چې څومره کارخانې جوړېږي. خو بخښنه غواړم ځي به پردی پښتون به نه ځي انشاءالله. بل ملګری دی چې کاذب معروف په نوم باندې دی، قذافي معروف وایي ډاکټر صاحب سلامونه احترامات مې ومنئ. او بل رحمت احمدزی دی چې ډاکټر صاحب د مشال خان ټکر سره د تماس نیولی که نه. رحمت احمدزی صاحب وعلیکم السلام. د خوشحاله اوسئ، تیر لوی اختر دې مبارک شه، قرباني دې مبارک شه. د مشال ټکر صاحب سره ملا چې دی نو څه رابطې نه دي شوي او نه هغوی کړي دي نیغ په نیغه چې دی نو د هغوی خیر د هغو ملګرو سره چې دی نو بیا هم سناسب زموږ د ملګرو رابطې شته دی. حسین شاه په نوم یې ملګری دی، وایي ستاسو غورځنګ ډېر په کلار مزل کوي. ډاکټر صاحب بل دویم ستاسو غورځنګ د یو نوم سره تړون لري، پکار و چې یو ولسي نوم مو انتخاب کړی وی. حسین شاه وروره اول خو خبره دا ده چې حقیقي غورځنګونه همدغه شانتي دي چې ډېر په طولان روان دي او د وخت په مطابق چې دی نو لویږي غټېږي. هغه څنګه چې روچت شي هماغه شانتې بیا دغوی نو حقیقي مبارزه چې ده نو ډېر لوی سفر غواړي او ډېر کلاره ګامونه غواړي. نو د هغې په مطابق روان یو. پاتې شو خبره د نوم، نو ګرانه 12 کاله وشول او روان دی. بعضې څیزونه داسې وي چې هغه د دې لارې دپاره جوړ وي چې هغه خبره ده چې څوک یې هایجیک کولی هم نه شي که نه. نو دې کې ډېرې غټې خبرې دي په دې نوم کې. دا به کېدای شي چې تاسو ته ډېر وروسته د دې احساس وشي. نو انشاءالله چې ورو ورو پې تاسو پوه شئ. مشال خان په نوم باندې ملګری دی چې آزاد پښتونستان به کله جوړېږي مشره، کله مشال مري کله نقیب تر څو به مرو. ګرانه لږ ساعت مخکې تا د یو ملګري خبره دغه که چې مونږ آزاد یو، زمونږ فکري غلامي ده او تر څو چې دا فکري غلامي وي نو تر هغې په کار کول غواړي. دغه یو فکري غلام به پوهه کول غواړي. دا داسې خبره نه ده، ګپ نه دی چې یاره تاسو دا خیال دی چې یاره بس یو کار مانند شروع کو سبا له وشي که نه. که تاسو وګورئ د دنیا څومره هم چې انقلابونه دي هغې لویه مبارزه ده، هغې لویه مبارزه ده او لویه مبارزه چې ده نو دا دونه په لنډو نه دغه کېږي. څوک وایي چې دی نو ته چې ته پښتونولي له کار کوې نو افغانستان ته لاړ شه، که څوک چې دی نو ته ازادۍ خبره کوې نو ته هندوستان ته لاړ شه. ونه خبره دا ده دوی ته دا احساس نشته چې پښتون په خپله خاوره دی. پښتون د پاکستان نه دی. ګورئ پاکستان د پښتون نه کېدی شي خو پاکستان د پښتون نه دی. پښتون خپل یو ډېر لوی تاریخ لري. نو حقوقو خبره کوو، د آئین په مطابق د حقوقو خبره کوو او د هغې دا حل دی. نو تاسو خو ډېر اوږده مبارزه غواړي. دا افغان قبایل په نوم یو ملګری دی چې وایي ډاکټر صاحب آئیني حقوق صرف د پنجابیانو حق دی، که ته په دې پنجابي ریاست کې حقوق غواړې نو بیا دا تحریک بندول پکار دي، ځکه تر څو موږ لر او بر پښتون یو شوي نه وي او موږ ازادي نه وي اخیستې نو تر هغې پورې د پښتون په کور او وطن ترقي او امن نشي راتلی. څه نوم دی؟ افغان قبایل وروره یو خبره خو مونږ ښکاره کړې ده او زه وایم چې دا نور ملګري په دې اوس ورو ورو ښکاره کړي چې که حقوق نه راکوي نو پکار دی چې مونږ د ازادۍ حق پورته کړو. راځئ کینو په دې خبره وکړو،
دا د مونږ دغه چاپیره ناسته د سیمینار چې په 11 اګست راغوښتی دی همدې خبرې ته هم راغوښتی دی چې راځئ کښېنئ یوازې د ډاکټر خان یا د ډاکټر خان تحریک یا د ډاکټر خان تحریک ملګرو خبره نه ده راځئ کښېنئ دا د ټولو پښتنو خبره ده که څوک وایي چې مونږ ازاد یو مونږ ته دې ازادي ثابته کړي که څوک وایي چې حقوق شته مونږ ته دې حقوق ثابت کړي که څوک وایي چې یاره مونږ ته آئیني حقوق میلاوېدی شي راځئ صحیح شوه راځئ چې اوس په دې خبرې وکړو په مخامخ که چېرته دا مونږ وایو چې یاره نه یو وایي چې نه مونږ دغه آزاد نه یو بل وایي آزاد یو بل وایي داسې دی بل وایي هغسې دی بل وایي چې یاره آئیني حقوق بل وایي چې آئیني حقوق نشته نو راځئ چې کښېنو په دې خبره باندې دا د خبرو په خپلو کې د ناستې ضرورت دی دې دپاره وجنه روانه ده ښه په ښکاره روانه ده روان ور تاسو وکتو هغه په خپله ویلو چې ما وجلي دي دې عدالت وایي چې نه دي وجلي څه ساړه کېناستو وجه څه ده زموږ خپل پښتانه موږ د یو بل خلاف یو موږ دپاره چې دی نو دا څومره مبارزینو چې منډې والې هغه زموږ دغه شول هغه څه ویو ته چې غداران شول موږ غداران شو ټول چې څوک هم په دې ملک کې د حق خبره کوي هغه غدار دی چې د حقوقو خبره کوي هغه غدار دی دلته نه حق خبره شته او نه د حقوقو خبره شته خو بیا هم زه غواړم چې دا کوم څوک وایي چې موږ ازاد یو راځئ ما سره کښېنئ نن د ساینس دور دی خبره پروف اټ که تاسو پروف کولی شئ موږ ته ښکاره کولی شئ چې یاره دا خبرې دي داسې دي او موږ ازاد یو نو راځئ دا یاد ساتئ که د چا خیال وي چې یاره په هندوستان کې دغه خلک قرباني نشي کولی او دلته یې کولی شي تاسو په دغه کې ودی که چېرته لږ فکر وکړئ ګورئ 100 کروڑه چې دی نن هم په هندوستان کې مسلمانان دي 100 کروڑه نه به زیات وي 100 کروڑه چې دی نو په پاکستان کې دي په بنګلادیش کې څومره دي دا دومره او یا اتیا کروڑه مسلمانان چې په دې وخت کې په هندوستان کې وی که نه نو په هندوستان به د مسلمانانو حکومت و خو څه ووایو د اسلام په نوم مونږ آزاد شو د اسلام په نوم مونږ د هغې نه راووتو او نن سیکولر دی لیبرل دی نو چې لیبرل سیکولر رسېدل دي د هندوستان نه مونږ ازادېدو سله هغې نه مونږ بېلېدو سله او چې لیبرل سیکولر رسېدل دي نو بیا د پنجاب په غلامۍ کې ولې په خپله خاوره په آزاد حیثیت ولې نه شمس الله خان وایي چې تاسو د محمود خان چکزي سره ولې اتحاد نه کوئ شمس الله خان د محمود خان اچکزی صاحب سره د ANP سره د نورو د پښتنو مبارزینو پارټو سره تحریکونو سره زموږ اتحاد دی اتحاد د پښتون قوم د بیلې پیژنګلو د بقا د پرمختګ دپاره د حقیقي تړون دپاره اتحاد دی د اوټ اتحاد نه د اوټ اتحاد نشته دی چا سره او نه چې دی نو دغه اتحاد دی زموږ چې یاره پارلمان ته ولاړ شو پارلمان به چې دی نو موږ ته څه حقوق راکړي که څوک یې حقوق راکوي په آئین کې شته دی هر څه شته دی همداسې دی راکړي د دې دپاره د زما په خیال د تحریک هم دې دپاره یو غوښتنې وي یو څو غوښتنې وي که هغه پوره شي نو زموږ خپل ژوند چې دی موږ تېرولی شو خو بده مرغه چې دی نو په دغه د پارلماني سیاست کې موږ اتحاد نشو کولی په نور دغه په عوامي سیاست کې بالکل د هر پارټۍ سره ملګري یو د هر ګوند سره ملګري یو د هر تحریک سره ملګري یو په عوامي سیاست کې مشال خان وایي چې مشر تاسو مشال ټکر داود خټک منظور پښتون سره رابطه ساتئ پنجابی به تختی انشاءالله مشال خان داسې ده چې مونږ ساتو
پکار دی چې دغه ملګري وساتي. مونږ اوس هم ستاسو په دې واسطه دلته کې بلنه ورکوم زه دوی ته چې په 11 کم زموږ سیمینار دی نو راځئ دوی ته ووایئ تاسو ورته ووایئ چې راشئ زموږ د زړه سرونه دي په سر به یې کښېنوو چې راشئ کښېنئ او ستاسو قدر به مونږ وکړو. مونږ چې دی نو چې خپلو کې کښېنو خبرې وکړو خپلې خبرې راښکاره کړو چې صحیح د حقوق به وغواړو خو چې حقوق نه راکوي نو بیا ښکاره مونږ ته پکار دي چې مونږ خبره وکړو چې یاره دا زموږ حقوق دي که هغه زما په زړه کې یو دي د بل به بل وي یو څو داسې دا ټول حقوق چې راغونډ کړو او دغه ته یې کېږدو چې د آئین په مطابق زموږ دا حقوق کېږي دا راکوي که نه یې راکوئ نو زموږ دا خاوره وبخئ زموږ پښتانه وبخئ. سمی جان ورور دی وایي چې کوم افغان مهاجرین ورونه چې پاکستان کې دي هغو ته سکول په داخلو کې مشکلات دي باید هغو له هم آواز اوچت کړی شي. سمی جان وروره داسې ده چې یو ماشوم که هغه د افغانستان دی که هغه د ایران دی که هغه د امریکې دی که هغه د هندوستان دی هغه د سبق نه منې کول په څه وجه باندې دې نه لوی ضلالت نشته دی ځکه د یو انسان نه د تعلیم هغه دغه اخیستل دې نه غټ جرم نشته دی. پکار دی چې تر یونایټډ نیشن پورې زمونږ وس هغه هم نشته کني نو حقیقت کې دې نه غټ جرم نشته. ګورئ چې یو د په دې وجه یو ماشوم ته د تعلیم نه منې کې د تعلیم نه چې دا د افغانستان دی یا دا د بل ځای دی یا د بل ځای دی د دې نه غټ جرم نشته دی. ګورئ خو مونږ ودیو مونږ وایو چې یاره دا بس دا څه چې روان دي دا ډېر ښه روان دي حالانکې دا ډېر ذلیل دغه دی. ګورئ چې د فارمبي نشته دی د دا نشته دی د دا نشته خپل ماشومان زمونږ جنکۍ چې ډېر زیات په کور باندې کېنولې دې دلال حکومت دا اوس تیر چې شو دا اوس هم چې دی دا کیسې روان دي ته فارمبي جوړ کا مور پلار چې دی ته خبرې فارمبي چې دی نو څومره دکې غواړي. یو ماشوم یو کال چې ضایع کېږي که نه د دې نه غټ جرم نشته دی. ګورئ دا ډېر ذلیل خلک دي چې یو ماشوم چې دی په دې نوم باندې د سبق نه پاتې کوي چې یاره دا دغه دی فارن دی د دې نه غټ ته زه وایم چې تاسو لاړ شئ د یونایټډ نیشن ته ووایئ چې دا کوم قانون دی دا کوم ملک دی د دې نه غټ شي دی نو غټ جرم نشته. یو ماشوم دا هغه ماشوم څه قصور دی چې ته دغه تعلیم نه پاتې کوې. تعلیم خو پکار دی چې مونږ هر چا ته ورکړو چې پوهه راشي په والله چې پوهې سره امن تړلی دی پوهې سره د خطې پرمختګ تړلی دی مینه تړلې ده او مونږ چې دی نو دا که زمونږ یاره تاسو د افغانستان د پښتنو خبره کوئ دلته زمونږ خپل پښتانه چې د یو ښار نه بل ښار ته راشي نو تنې خبر چې څومره منډې هغه ورکوي چې یاره بچې چې دی دغه څومره وخت ضایع کېږي ډېر خو پکې په کور کښېني هېڅ قانون نشته دی دې ملک. زیارت ګل برهاني صاحب چې ډاکټر صاحب تاسې ازادي واخلئ خپل حق په خپل ملک جوړ کړي. زیارت ګل برهاني صاحب ازادي واخلو ازادي به خامخا اخلو چې نه مو ژوند محسوس دی محفوظ دی نه مو چې دی نو حقوق شته نه مو دغه شته نو خیر هره خبره یو لار غواړي. تمه ده چې ملګري کېني په دې خبره په پښتانه راغونډ شي مبارزین او په دې خبرو کې چې یاره اوس څه پکار دي موږ ته د حقوقو پښتو لار د آئین په مطابق په سر سترګو مونږ پکار دی چې د دې 11 دغه مبارزین راشي او په ښکاره خبرو وکړو چې یاره څه پکار دي نو
افغان صافي صاحب سوال کړی دی دا اوس مهال په شمالي وزیرستان کې په کخیل کیمپ کې په کډوالو پوز ډزې کړي او یو شمېر زخمیان او شهیدان کړي دي په دې هکله تاسو څه وایي؟ افغان صافي صاحب داسې ده چې همدغه دی دغه خبرې دي چې تر څو به غواړو ښکاره په خبره پکار ده دا مې حقوق دي دا راکا که نه یې راکې زما خاوره او ما وبخه په مخه دې ښه اوس داسې مبارزین راټولول پکار دي په دې خبره کول پکار دي چې دا خو نه کېږي نه چې بس غواړم به تشو تش غوښتو باندې خو کار نه کېږي که نه ځکه مونږ چې دا ناسته راغوښتې ده په دې 1 اګستو تمه ده چې دا مبارزین به دا چې دا چغې وباسي دا دغه وباسي دا به راشي او خبره به وکړي چې یاره تر څو به مونږ دا غواړو که ته یو شی زه تا نه غواړم نه راکوې نو دې خو به څه یي که نه بیا به څه بله خبره هم وي که نه نو تمه ده چې یاره تر څو به تاسو ته پته نشته 12 کاله وشول چې چغې وباسو چې زمونږ دا وژنه بند کوي زمونږ دا وژنه بند کوي څه زمونږ دا بېعزتیانې بندې کوي دا نن چې زه وایم چې د حقوق یا ازادۍ خبره کول پکار دي دا د 12 کالو هغه چغو نه پس ته دا خبره موږ راوسته یاره که ته ماله حقوق نه راکې نو ما او زما دا خاوره معاف که بس که خو په دې خپل پښتانه رونه ځان سره کانې کول غواړي پوهول غواړي افغان قبایل ډاکټر صاحب په دې خو سره پوه شو چې یو حقوق نشته په دې باندې بحث کول ته ضرورت نشته نو د ازادۍ او د لر او بر پښتون د اتفاق او یووالي هلې ځلې پکار دي په دې سره یو بل ډاکټر ګلمرجان منګل ډاکټر صاحب له هغه وخته چې په پاکستان جوړ شوی دی پښتانه بلوچ سندیان خپل حقوق نه لري تر څو وخته به دا حالت روان وي آیا تاسو سره د دغه حالت د بدلولو لپاره کوم حل لار شته؟ مبارزه پوهه او د دې حل خو همدغه دی وروره چې مبارزه به کول غواړي یو پښتون رول به چې دی نو هغه د فکري غلامۍ نه راویستل غواړي ډېر پښتانه په مفادو کې نښتي دي خفه کېږئ به نه خو مولانا فضل الرحمن سره اوسه پورې د اسلام غم نو اوسه پورې هر څه ټیکو خو چې کله د مفادو خبره راغله نو اوس راویښ شو اسفندیار صاحب سره اوسه پورې د پښتون قوم د وجنې د پښتون قوم د بیل وجود د بقا د اختیار خبرې نه وي خو چې مفاد راغل نو راویښ شول دغه شانتي نور ټول مبارزین دغه څیز دی چې په ما راشي نو زه راویښ شم دام ډېره ده چې راویښ خو شول که نه راویښ چې ویښ اوسي زه په دې یریږم چې سبا هم دوی ته لږ شانتي مفاد ورکړی شول نو بیا به وایي چې دا څه روان دي دا ډېر غلط روان دي او ډاکټر خان تحریک به بیا غدار وي دی به چې دی نو پاک وي نو عام پښتون پوهول غواړي چې د عام پښتون ته که فایده ورسي که نه که هغه زمونږ په سر د هغې نه پس ته مونږ غداران هم دغه شو نو هېڅ فرق به نه کوي مونږ به پرې خوشحاله یو خو په کار ده چې اوس مونږ عام پښتون په دې پوهه کړو چې که د بجلۍ فایده راځي نو هغه دغه خلک چې دی نو زمونږ د په نوم مشرانو ته ورکوي هغوی پرې غټېږي خو عام پښتون ته څه فایده ده که نور د وسایلو نه فایدې کم راځي نو هغه د هغې عام پښتون ته څه فایده ده آیا زمونږ چې دی نو د صحت چې دی هغه مفت شو آیا زمونږ تعلیم چې دی نو مفت شو آیا چې دی نو هغه زمونږ بجلۍ کې مونږ ته څه سبسډي میلاو شوه نه سم نشته ټول که فایده راځي نو هغه خلکو ته ورکوي
چې کوم د هغوی د مفاد دپاره بیا منډې وهي په دغه خلکو لږ ډېر مفاد چې بند شي نو بیا چغې وباسي خو دا هغه وختي چغې وي موږ به چې دی نو د دوی خپل څه نه څه دغه کې ملګرتیا کوو چې کله د پښتون حقوق خبره کوي خو چې کله دوی ګورو چې دا اوس د ذاتی مفاد په دې کې شاملېږي نو عام پښتانه پوهول غواړي په دې خبره لال محمد رو وایي چې ډاکټر صاحب سلامونه قبول کوي الله جل شانه دې د خیر او عافیت ژوند درکړي بس یو سوال لرم هغه دا چې نن پښتانه ولې یو بل ته بدې وایي نور په الله جل شانه سپارم لال محمد صاحب ډېره مننه الله دې خال لره تر څو چې الله غواړي انشاءالله چې ژوندي به یو پښتانه د یو بل نه نفرت نه کوي د دوی په زړه کې چې دی نو نفرت اچولی شوی دی په دې کې د دې خلکو ګټه ده پښتون په منځ کې که تړون راځي نو د هغیارو ډېر لوی تاوان دی خو اوس به پښتون پوهیو چې ستاسو په اتفاق کې ستاسو د حقیقي دغه د پرمختګ دی کامیابي ده داسې خو د دوی یو څو ټاکلي مفاد پرست ساتلي دي او هغوی خوشحاله ساتي او ټول پښتون قوم چې دی نو هغه لړزېږي که هغه څوک وژني څوک یې تپوس نه کوي که د هغه نو پکار دی چې اوس مونږ ټول شو په دې خبرو عام پښتانه پوهول غواړي په دې फेसबुक यूज़र पर मानी अमल करे मुझे डॉक्टर साहब और इनकी टीम को सलाम मेरा सवाल ये है कि क्या किसी सियासी लीडर के खिलाफ बातें करने से तहरीक को नुकसान नहीं पहुंचेगा फेसबुक यूज़र ګرانه داسې ده چې حق خبره په جار کول حق خبره په جار کول چې دی نو او بیا یو غلط ته غلط ویل که زمونږ تحریک ته نقصان رسوي ودې رسوي مونږ داسې ده چې څه د باچا جوړېدو دپاره زمونږ څه سوچ نشته دی مونږ چاته داسې نه وایو چې یاره مونږ باچاهان جوړ کړئ مونږ وزیران جوړ کړئ مونږ دا جوړ کړئ حق خبره به کوو که زموږ خپل رور پې مونږ نه خفه کېږي او په جار به یې کوو په ښکاره به یې کوو د دې نه به زما په خیال خو چې دې ته ګورو نو دا به یو هم خفه کېږي بل به هم خفه کېږي زه به نن چې دی نو د عمران د غلطو فیصلو خلاف اواز نه پورته کوم سباله به بیا چې دی نو د مولانا فضل الرحمن د غلطو فیصلو خلاف نو بیا به اسفندیار غلطو فیصلو نو زه به بیا څه کوم زه څه وکړم چې زه غلط ته غلط نه یم زه چې غلط ته غلط نه یم زه چې زناکار ته زناکارو نه یم زه څه ووایم هغه ته ما ته تاسو ووایئ یو د اسلام یو نظام دی د هر ملک یو قانون وي اوس ما ته دا ووایئ چې زه څه ووایم حرام ته چې زه حرام نه ویم زه به ورته څه ویم ما چاته د مور خدای مکا د خور خدای مکا د پلار د رور دا کنزل نه دي کړي ما چاته د هغه رور نه دی یاد کړی پلار مې ورته نه دی یاد کړی اوس په یو انسان کې یو کار دی هغه ورته زه بیانوم زما ملګري بیانوي بیا هم زه تاسو ته وایم راځئ زه زما ملګري ښکاره ناست یو ما د تاسو د څه غلطه ښکاري راځئ ما سره کښېنئ ما په سره په هغې خبرې وکړئ زما د چا د ذاتي دغه سره څه کار دی عام یو کس که هغه پلانې دی دینګړی دی هغه څه دی هغه مونږ چېرته ویلي چې دا پلانې چې دی نو غل دی دا پلانې چې دی نو داسې وره دا د عام خبره نه ده کله چې ستا نظام دی کس په لاس کې ورکول کېږي هغه کس بیا خاص نه دی هغه بیا ډېر زیات خاص دی هغه د هغه په سر ته پېژندلی کېږي نو
ښکارا مبارزه به کوو ښکارا چې سم وي انشاءالله چې هغه به روانه وي ګران وطن په نوم باندې ورور دی 15 کاله کېږي چې پښتون بې عزته کېږي او د خپلې خاورې څخه مهاجر شو دا ولې او په پنجاب کې په رڼا ورځ ترهګر روزل کېږي او بمبار په پښتون کېږي ګران وطن ګران وطن وروره 15 کاله ونه شول ډېر وخت شو خو شکر دی چې 15 کاله نه خو کم از کم راښکاره شول د ډېر وخت نه دا حل دی چې مونږ د اسلام او پلانې او دنګړې په نوم باندې مونږ ته دوکه راکولی کېږي اوس خو د الله شکر دی لږ لږ د دې یو څو ورځو کې ډېر څه راښکاره شول مونږ وکتل او د جمهوریت په نوم باندې مونږ ته دوکه راکړه کېده د اسلام په نوم به مونږ ته دوکه راکولی کېده دا د الله کرم دی چې اوس دا څیز راښکاره کېږي او مونږ چې دا دومره راښکاره کولو کوشش کوو که نه نو دې کې دقه زموږ مقصد دی چې سبا څوک دا ونه وایي چې نه داسې نه وه دا مونږ په دې تېرو ورځو کې د پاکستان د کوم چې د انصاف مشران دي کوم چې د دغه مشران دي کوم چې د ټولو مشرانو ته مونږ بار بار وایي چې ګورئ دا آئین دی دا پلانې دی دا دنګړې دی دا داسې دی دا داسې دا داسې تاسو چې دی نو دا کار کوئ دا خو ظاهري چې یاره نه جمهوریت شته نه اسلام شته نه بیا چې د یو اوټ لار ولې تاسو خپله کړې ده چې په خپله مرضي خلک را کېنوئ دغه کوئ نو ظلم روان دی ډېر زیات ظلم روان دی وژنه روانه ده د بېنه ډېر وخت نه روانه ده ګورئ پښتنه سیمه ګورئ یوازې دا نه ده پښتنه سیمه افغانستان هم دی پښتنه سیمه بلوچستان هم دی پښتانه زموږ نور هم ډېر هغه دي چې هغه ځپولی کېږي اوس ځکه زه وایم چې کینو او دغه وکړو چې یاره تر څو به مونږ داسې کوو ښکاره ورته وکړو چې دا راکې راکړه که نه راکې په مخه دې ښه اوس پکار دی چې دا مبارزین په دې باندې راغونډ شي او کیني سردار ولی حکمل سے وایي چې ډاکټر صاحب سلامونه او نیکې هیلې مې ومنه بعد د سلامه ډاکټر صاحب په دې پښتنو څه وشو د دوی نه خو نوره پښتو لاړه او خپله پښتونواله یې پرېښوده دا کوم وخت راغی او همداسې اوده دي دا به کله ویښېږي سردار ولی حکمل سردار ولی حکمل صاحب انشاءالله چې ناامیده کېږو به نه راویښېږي به بس د زړه د کومي د اخلاص مبارزه غواړي لږ زړه غواړي انشاءالله چې راویښېږي به که یو پښتون پوهې ولوي پوه به که د 20 په ځای 30 کاله لګي ودې لګي خو انشاءالله چې دغه مرام ته به رسو د حقیقي ازادۍ مرام ته به انشاءالله رسو ګران وطن ورور بیا یو کمنټ کړی و چې په 40 کاله کې نیشنل ګوند هیڅ خدمت نه دی کړی او نه یې کولی شي هسې نارې او چغې وهي باچا خان بابا ډېر خدمت کړی دی پښتون لپاره خو اسفندیار ولي هیڅ نشي کولی تاسو کوشش وکړئ ګران وطن ګران وطن وروره داسې ده چې هر پښتون ته پکار دي چې د چا په تمه نه کېږي تر خپل وسه څه ناڅه کار وکړي حقیقي پرمختګ حقیقي ازادي دا د یو کس د یو ګوند کار نه دی دې دپاره به شعور را پیدا کول غواړي اکثر پښتنو کې چې اکثریت وي نو د دې یو ګوند یا د دغه کار نه دی دا ډېره غټه مبارزه غواړي او انشاءالله چې مونږ به وروسته کېږو نه نور به هم انشاءالله ځان سره تړو مونږ به ورسره تړو ځان به هم ورسره تړو رضا خان ورور وایي چې ډاکټر صاحب سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اسلام آباد واکداران مونږ مشرانو ته وایي چې تاسو غداران یې مونږ مشران ورته وایي چې مونږ وفادار یو دې باره کې مو څه خیال دی رضا خان وروره مونږ وفادار نه یو او نه د وفادارۍ ضرورت شته دی حقوق زمونږ ځمکه زمونږ وسایل خوړلی کېږي د هغې په بدل کې به مونږ ته خامخا د
هغه راکړي. دا د وفا او د بې وفا دا دغه پکې د کوم ځای نه راغلو. زه وفاداري زما په خیال خو دا څه شی شو؟ وفاداري څه ته وایي؟ وفاداري تر هغې خبره ده تر څو چې دی نو بل وفادار وي. زه خپل قوم چې دی نو څنګه د چا په دغه کې زما ذات خو نه دی چې یو ذات کس وي چې زه به وفادار یم نو بس دغه دی. نه دا خو د قوم خبره ده. زه څوک راغلی یم چې د قوم په دغه کې پوهیم چې زه وفادار یم. زه صرف د خپل قوم د خپل پښتون قوم وفادار یم. دا ښکاره خبره ده او په کار دی چې نور مشران هم دا ښکاره ووایي چې ګورې مونږ صرف د خپل قوم وفادار یو. د خپل بیلې پېژنګلو ژبې جامې دستور پوښتنه به کوو، د خپلو وسایلو پوښتنه به کوو، د خپل هر فرد قومي فرد د برخې پوښتنه به کوو. وفاداري وغیره دا زما د خبره پکې راوتې ده. مونږ صرف د خپل قوم سره وفادار یو. مونږ نه د یو ملک نه دغه دا وفاداري خبره تر هغې پورې دا خو هغه شی دی چې ګیو اینډ ټیک خبره ده. زمونږ حقوق، زمونږ ژبه، زمونږ افرادي قوت استعمالي زمونږ دغه کېږي او زمونږ ټول وسایلو چې دی نو خلک مزې کوي او وفاداري به مونږ کوو. دا خو زیاتې دی په کار دی چې خلک که یو کس سره چې دی نو لین دین دی نو د دې سره دا که کره دی خو بالکل وفاداري، که کره نه دی خو وفاداري څه شته؟ صرف د خپل قوم سره وفاداري په کار ده. زما خو دغه سوچ ده. زه خو په ښکاره خلکو ته وایم چې ګورئ زه که تاسو وایئ چې دا بې وفا دی، دا غدار دی، پلانی دی، ډیګلی دی، بس یم. زه صرف د خپل قوم سره وفاداري کولی شم. زه د خپل قوم سره چې دی نو هغه تړلی یم. نور به خپل کار کوي. الله دې وکړي چې په هغه جهان کې زه صرف د پښتنو سره راپاسم، د پښتنو په دغه کې راپاسم. زه غواړم چې په امت کې چې دی نو په هغه جهان په حشر کې چې دی نو د پښتنو یو شان وي او دغه وي. نو زه د خپل پښتون قوم وفادار یم او انشاءالله چې نور پښتنو مشرانو ته هم دا خواست کوم چې یاره د خپل پښتون قوم وفادار شي. پښتون قوم به حقیقي پرمختګ او ازادۍ طرف ته لاړ شي. افغان قبایل وروي چې ډاکټر صاحب تاسو کابل ته تللي، خو زما په خیال ډېر بهتره به دا وي چې تاسو بار بار د افغانستان قبایلي علاقو ته سفرونه وکړئ لکه خوست، پکتیا او نور داسې. آیا تاسو کوم څه پروګرام لرئ چې دې صوبو له سفر وکړئ تر څو هلته هم عام ولس تاسو سره ستاسو اواز بدرګه کړي؟ افغان قبایل وروره داسې ده چې چا چې وایي د خپل نسب نه انکار وکړو هغه ملعون لعنتي دی او الله دې مونږ چلیم چې دی نو لعنتي نه کړي. مونږ به انشاءالله د خپل پښتنو سره د خپل افغان حیثیت سره به تړلي یو که خیري او دا زمونږ خاوره ده. ګرځو به خامخا په هر ډګر به ګرځو که خیري، هر ځای ته به ځو. نو د خپل دغه نه خو انکار چې دی څوک کولی شي چې څوک کوي. نو دا خو ګوره دا څیزونه داسې دي چې د انسان د دغه سره تړلي دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چا چې د خپل نسب نه انکار وکړو هغه ملعون شو، لعنتي شو، تر کفر پورې خبرې تللي دي. نو څنګه به د خپل نسب نه انکار کوو؟ هغه ټول پښتانه چې دی نو پښتانه یو، افغانان یو او د خپل دغه سره تړلي یو. الله دې وکړي چې په دې خبره موږ ټول پښتانه پوه کړو چې ګورې د خپل نسب نه انکار چې دی دا لعنت دی. ګورې لعنت طرف ته به نه ځي. یو اخرنۍ پوښتنه ده چې شمس الله خان ووایي چې خان شهید صمد خان اچکزی او محمود خان اچکزي هر وخت د پښتنو د حقوقو دپاره د هر جابر او ظالم مخالفت کړی دی، بیا هم تاسو د هغه ملاتړ نه کوئ. شمس الله خان صاحب د چا چې سم مبارزه کړې ده موږ بالکل د هغوی ملاتړ کوو. موږ د ووټ د سیاست ملاتړ نه کوو، د پاکستان د پارلمان د سیاست ملاتړ نه کوو. بس دغه خبره نور چې دی نو موږ د هر پښتون ملاتړ کوو. صمد خان اچکزی صاحب، خان شهید صاحب او
باچا خان صاحب نور د ټولو موږ ملاتړ کوو. هر سیوا د پاکستان د ووټ د سیاست پارلماني دې نشو کولی، زموږ بلا ذهن نه دی خلاص. ډېر ملګرو سلامونه را لېږلي دي چې وعلیکم السلام. د ټولو ملګرو ډېره مننه. الله مو تل ښاد او آباد لره. ډېرې خبرې وشي. بیا هم زه خواست کوم کوم چې مبارزین دي، کوم مشران دي، او د خواست کوم چې بلنه ورکوم چې په 13 اګست چې کوم زموږ دغه دی ناسته ده پېښور پریس کلب کې 3 بجې، نو راشئ چې کینو او خبرې وکړو چې یاره څه پکار دي څه نه دي پکار. د ځان نه مونږ چې دی نو د ټول پښتون قوم فیصله په سره نشو اخیستی، نو غواړو چې یاره د ټول مبارزینو سره کینو او په ګډه سره خبرې وکړو چې یاره که حقوق نه راکوي نو پکار دی چې ګډه سره اواز پورته کړو چې یاره بس ستاسو په مخه ښه. ډېره مننه. الله مو ښاد او آباد لره. خالد صاحب.